راځو نن په فنکشن کې په پارامتر باندې غږیږو. تاسو ولیدل چې په تیر درس کې موږ فنکشن جوړول زده کړل، فنکشن څنګه جوړیږي، فنکشن به لیکو، فنکشن لپاره به نوم لیکو. مثلا زه راځم د سم په نوم فنکشن جوړوم او دوه دانې عددونه جمع کوم په دې کې. ورته وایم ایک وکړه، موږ ته چې ایک وکړه 2 جمع 4 او یو دانه بریک به ورسره ایک وکم چې د خطونه چې جدا سي بیا سره. نو تاسو وینئ چې دلته که چیرې دا سم فنکشن اوس کال کما سم فنکشن، نو موږ ته به همیشه به اوس موږ ته 2 او 4 جمع کوي، ځکه چې دا سم فنکشن کې موږ 2 جمع 4 سټیټمنټ چې کړي دي اجرا کړي دي. نو ګوري موږ ته شپږ چې څو راغله. خو که زه بیا راسم بیا دا سم کال کما سم فنکشن کال کم، نو همیشه که موږ دا سم فنکشن کال کوو موږ ته به شپږ راولي، ځکه چې همیشه موږ ته 2 جمع 4. خو زه وایم نه، کله چې فنکشن کال کومه دغه وخت کې زه ویلیو ورکم 3 او 2 ماته جمع که داسې. نو دغه ویلیو چې ته ورکوې فنکشن نه چې فنکشن له لارې چې ته ویلیو اخلې، دغه ته پارامتر وایي. چی وایي؟ پارامتر وایي یا ارګومنټ هم ورته وایي. نو زه داسې کومه چې دلته 2 دانې پارامتر ورکوم، ایکس او وای په نوم، ایکس او وای په نوم. نو زه اوس ورته وایم ما ته همیشه ایکس او وای چې کوه جمع کوه. نو اوس ګورئ زه دا سم اوس کال کومه، سم ما کال که نه را به سم ایرر به وي، ځکه ایرر ګورئ ایرر تاسې وایي argument count error too few argument to function. میگه دلته اوس وایي چې تاسې 2 ارګومنټه لرئ دلته چې دغه فنکشن کال کوئ، 2 ارګومنټه باید تاسې ورکړئ. که زه دا یو ارګومنټ ورکړم، یو دانه ما ورکړه 2 دانه ایکس مې ویلې ورکړل، ګوره اوس ایرر بیا هم همغه رقم یو، خو دلته وایي 1 پاسټ یو دانه وایي دې ورکړی یو بل هم ورکړه. نو اوس به زه ورته ورکړم لس کاما لس. نو اوس یې ګوره اوس به موږ ته دا دواړه چې کې جمع کي 12. که زه بیا دا فنکشن کال کما نو بیا به ویلیو غواړي، ورته وایم ها موږ ته هغه که 14 او 8. نو ډایرکټ به موږ ته چی راولي؟ سل به راولي، ځکه دا به چې کړل جمع کړی. یعنې فنکشن چې ته ویلیو ورکوې فنکشن ته او هغه ویلیو باندې کار کوي، دغه ویلیو ته چې وایي ارګومنټ او یا هم پارامتر. نو دا وایي د دې کار. مثلا زه یو میسیج لیکل غواړم، زه به دا کمنټ کړم، زه یو بل فنکشن جوړوم د MSG په نوم، MSG، او دلته یو پارامتر ورکوم مثلا ایکس، او ورته وایم ایک وکړه موږ ته ویلکم ډیر، مثلا کانکټینیټ که ورسره دغه ایکس. نو زه چې دا MSG کال کومه، نو اوس موږ نه یو چای غواړي یو پارامتر، زه اوس دلته لیکم مثلا واثق. نو ما ته اوس چې لیکي دلته نو ویلکم ډیر واثق په ډایرکټ ولیکي. ښه ایرر ده، ایرر چې شي ایرر ده، ایرر ځکه دلته ایرر ده چې یو خو دا ایرر ده چې زه باید دا داسې کانکټینیټ کړم چې دا موږ سره چې سو اصلاح سو. نو ګورئ موږ ته دا چې سو راغی. نو زه بیا ورته لیکم MSG، نو ګورئ اوس دلته موږ ته چې مثلا لیکم احمد، نو ډایرکټ به دلته چې راولي ویلکم ډیر احمد. یو دانه بریک به ورسره چې کمه ایکو کمه. او بیا رټګ. نو ګوره اوس موږ سره دا به چې سي جدا سي. موږ به PHP کې عملي وګورو چې یو فارم به موږ جوړو، هغې ته میسج د فنکشن له لارې ورکوو. چې اوس لیکم مثلا موږ ته راولي چې هغه ده
یور پاسورډ انکورکټ یا داسې یو میسج راسي. نو زه داسې یو فنکشن دا فنکشن ما جوړ که زه دا فنکشن داسې کال کوم ورته یم ایکو که موږ ته H1 داسې به وکړم H1 ایکو که H1 او دا H1 به زه چی کمه بند کمه. نو زه به دا وریبل په د خپله ډبل کوډیشن کې واچوم داسې ایکس داسې. نو ګوره اوس موږ ته دا ښه ایرر ځکه دلته ایرر داسې موږ دلته سیمې کالم پاتې. ګوره احمد به موږ ته اوس چش کې راولي H1 کې پرنټ کې داسې. خو زه به د H1 ته چې ورکړم سټایل به ورکړم چې به ورکړم سټایل ورته لیکم مثلا باردرې 2 پکسله کا سولیډ کا او ریډ کا او مثلا بګراوند کلر چی کا کلر مثلا گری کا او کلر چی کا ریډ کا. نو ګوره اوس موږ ته به احمد داسې شکل کې راولي. که زه راسم دې احمد په ځای ولیکم مثلا your value is incorrect نو موږ ته به چی راسي داسې راسي your value is incorrect. ښه دلته کالر ځکه ریډ نه ده راوستی چې موږ دلته فول کالم نه ده اچولی. نو موږ سره دا رقم شکل کې راغی. اوس بیا مثلا بیا ماته بل مسیج په کار ده لیکم MSG دلته لیکم مثلا پاسورډ is incorrect دا فنکشن موږ جوړ کړی که نه incorrect مثلا داسې. نو ګورئ اوس موږ سره دا شکل یعنی فنکشن په واسطه موږ دا چې کړه کال که. نو څومره اسان دا که فنکشن نه وای همیشه به اوس موږ دا رقم ډیزاین کوو H1 وغه بیخي وخت نیوه. نو دا و د پارامتر تاسې کار به چې دوه د منفي لپاره ضرب لپاره د تقسیم لپاره هم فنکشنونه جوړ کړي. 3 عددونه 4 عددونه واخلي او هغه چې کی جمع منفي ضرب او تقسیم دا رقم کی. او بل فنکشن په واسطه داسې فنکشن جوړ کړي چې فنکشن نه یو عدد واخلي او هغه وګوري چې دا جفت ده که طاق ده. نو دا د دې کار دي. تاسو کورنۍ وظیفه هم دا به وکړئ تر سره.